صابر ته الله جنت ورکوي. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرینو ته الله اجر بے حساب او بے اندازه ورکوي. صبر څنګه دی؟ او بنس کې خو صبر دی. نفس خو غواړي، خوراک غواړي، مجامعات غواړي، د روزي خلاف کارونه غواړي، دا ټول نه ځان صبر کړی دی. نه دا انتهایی د صبر میاشت ده. سرکش نفس هم چې کم دی کې سر ټیټ کړي څه نشي ویلی. بس کمزور سړی مونږ به نه کوي، نور عبادات به نه کوي، رمضان به روژه به نیسي، الله به په دې میاشت کې نیک کړي. وشهر المواسات دا یو بل سره د امداد میاشت ده. شهر یزاد فی رزق المؤمن، داسې میاشت ده دې کې د مؤمن روزي زیاته شي. فمن افطر فی صائمن، چا چې روژهدار ته روژه ماته ورکړه، کان مغفرة لذنوبه، ټول ګناهونه معاف شي واړه. وعتق رقبته من النار، گردن د جهنم نه خلاص شي. وکان له مثل اجر، او دا هغه روژهدار اجر دته ملو شي، من غیر ينقص من اجر شيء، د اجر کمیږي پینا. نو دغه د یو بل گاونډي ته د یو صد لګلو، چینی لګل، روح افزا شربت لګل، چې کوشش دا وی چې هغه په روژه ماته کی دا کوشش کوي په خپلو کې یو بل ته سو که زکات څوک ورکوي خو مالدارو ته ملېږي، او که صدقات ورکوي نو مالدارو ته هم لېږي، گاونډ کې طالبانو ته یې لېږي. د دې نیت باندې چې یاره دغه روح افزا څه دي خو 150 روپۍ 150 روپۍ ریټ لري، هغه تقریبا یو کور 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې هغه استعمالوي. نو دا د هغه روژه ماته ستا د خوانه شکل تیار شربت دی کړی وي، گاونډي کرولیږه، رشتہ دار کرولیږه، خپل خپلوانو کرولیږه، پردو کرولیږه، راوړه جماعت ته چاته ورکا. په لاره کې د کور نه روزه څوک به تېرېږي روره ودرېږه، د یو ګیلاس اوبه وڅښه، روژه ماتې ټیم دی. هغه ټوله ورځ تکلیف تېر کړی د هغه د روژې اجر ستا په عملنامه کې تا ته ولیکل شو، د هغه اجر نه کمیږي او تا ته چې کوم دی د هغه اجر میلاویږي. دغه د یو بل سره د مواسات د کومکونو که صحیح زکاتونه د مالدارانو ورکړل، په علاقو کې به غریب پیدا نشي. خو یو ځای بل ځای وړي، د محلې د خلکو خیال نه ساتي، د گاونډ خیال نه ساتي، پردي ځایونو ته فلاني ځای ته فلاني ځای ته هلته لیږي. دا د دې فکر کمزوري وي. باید خپل گاونډ دا مقدم شي، خپلوان مقدم شي، گاونډیان مقدم شي، هغې سره لاس واړولی شي. نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت باندې د دې میاشتې دا فضایل بیان کړي، او بیا نبی علیہ السلام فرمایي صحابه غریبو چې یاره ټول روژه ماتې به موږ چاته څنګه ورکو؟ یعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمره او شربة ماء او مزقة لبن. دغه ثواب الله تعالی ورکوي هغه چاته چې یو ګوټو به روژهدار ته ورکړي، تش یو به ورکړي، یا یوه کجوره ورته ورکړه، او یا د شودو یو ګوټ ورته ورکړه. څومره یې اسانه کړه. دغه د مواسات او د یو بل سره د ښېګڼو میاشت ده، او د الله د رضا دپاره د یو بل سره د ښېګڼو ارادې وکوئ، او د روژه ماتې کوششونه یو بل ته کوئ. خپلو بچو باندې هم چې کوئ نیت د اجر کوئ، بچو ته یې راوړئ دا زما بیبي زما اولاد د دې په ما باندې فریضه ده نفقه، خو دا نیت پکې کوئ چې دا روژه ماتې دوی پې کوي، ما ته به پې الله اجر راکوي، په هغې هم درته اجر میلاوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته فرمایي هغه داسې مریض و، ډېر خفه و، وایي مه خفه کېږه، الله به ډېر عمر درکړي، تا ته به خدای تعالی بیا باچایي ولایتونه درکړي، مسلمانانو ته به ستا نه ډېرې نفع ورسېږي، کافران به ستا په وجه ذلیل شي. ډېره تسلي ورته ورکړه او ښېګڼې کوه دا کوه. نو هغه ورته وایي یا رسول الله دې خپلې بیبي سره چې زه کومک کوم او روټۍ ورته راوړم دې کې ما ته اجر میلاویږي؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي چې هسې په ګپ کې راشي د خپلې بیبي سره د محبت د وجې نه نوڼۍ دې راواخېسته او بیبي ته دې د مینې نه په خوله کې ورکړه، دې کې هم تا دپاره اجر میلاوي. دا اجر دی، خو نیت د اجر په کار دی چې هر کار په ارادې او په نیت د اجر باندې وشي. دا حدیث مبارک متول دی، اوږد دی، انشاءالله بل بیان کې به بیان کړی شي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم